السلام علیکم ناظرین د نن ورځ تازه ترین ویلاګ سره زم اجاز یوسفزی کتونکو په نننی ویلاګ کې به زه په دوو موضوعاتو باندې خبره کوم. د ټولو نه اول افغان مهاجرینو په مهلت کې صرف یو ورځ یا دوه ورځې پاتې شوي دي. 31 مارچ هغوی ته مهلت ورکړی شوی دی. آیا د دوی خلاف اپریشن وکړی شي او که ونه کړی شي؟ بل خوا یعنی دویم موضوع په دې پروګرام کې زما دا ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تعلقاتو کې بهتري په نظر راځي او د دې په نتیجه کې تاسو وینئ چې د کلدم تحریک طالبان او د بلوچستان لیبریشن فرنٹ یعنی BLF او BLA په کاروایو کې کمې هم را روان دي. کتونکو دا ډیر زیات خطرناک تنظیمونه دي. تیر 2 کالو دوران په پاکستان کې دوی چې کوم دي ډیر زیاتې کاروایي کړي دي او د هغې په نتیجه کې په سلګو خلک چې کوم دي او سکیورټي فورسز د مرګ خولې له ورغلي دي. کتونکو د پروګرام باقاعده آغاز نه وړاندې تاسو ته درخواست دی چې زما دا یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، دا ویډیو لایک کړئ او په کمنټ باکس کې خپل کمنټ پرېږدوئ چې دا رنګ ماته پته لګي چې ستاسو تاثرات او آرا څه دي. کتونکو د پروګرام آغاز به بلکې زه د پاکستان او افغانستان د تعلقاتو نه وکړم. د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کوم تعلقات دي په دې کې واوره په ویلي کېدو دا سردمخري چې وه تقریبا تیر یو نیم کال راهسې هغه په ویلي کېدو دا ګرمجوشي پکې په نظر راغلې ده. د دواړو طرف ته چې کوم فریقین دي د دوی ترمنځ ناسته شوې ده، مذاکرات شوي دي. د دې څه وجوهات کېدلی شي دا به هم زه په دې ویلاګ کې ذکر کوم. کتونکو تقریبا 2 کاله دوران په پاکستان کې داسې حالات جوړ شو یعنی د BLA او دغه رنګ د کلدم TTP کاروای دامره سیوا شو وي چې هغه د پاکستان د برداشت نه بهر وي. پاکستان به بار بار افغان حکومت ته وي چې به تاسو د دې تنظیمونو خلاف کاروي وکړئ ځکه چې دا په پاکستان کې د امنیت مسلې جوړوي، دلته کاروای کوي، دلته دهشتګردۍ کاروای کوي او دغه رنګ د پاکستان امنیت ته دا یو لوی ګواښ ګڼلی شي. کتونکو د دې یو شمېر وجوهات کېدلی شي. تقریبا پاکستان په افغانستان کې 3000 ایر سټرایکس کړي دي یعنی فضایي حملې کړي دي او د کلدم TTP ټارګټ سه پناه کړي دي. خو تقریبا 10 ورځې مخکې چې کله د پاکستان د افغانستان لپاره چې کوم نماینده د صادق خان هغه د کابل دوره وکړله، د کابل د چارواکو سره مذاکرات وکړه، پای کې یو شمېر مسلې ډسکس شوې، پای کې د بارډر ایشو وه، پای کې د مهاجرینو ایشو وه، دغه رنګ چې کوم تجارت دی، ټرانزیټ ټریډ دی، د ویزو مسلې دي. په دې ټولو باندې د خیالاتو بدلون شو. خو په دې ټولو کې په دې ټولو خبرو کې مذاکراتو کې د ټولو نه اهم پوینټ د کلدم TTP یعنی د TTP کاروایی په پاکستان کې. پاکستان افغانستان ته په دې مذاکراتو کې یعنی صادق خان خپل افغان هم منصبو ته دا وویل چې به په افغانستان کې کوم ځای کې TTP دا مخ موجود دی. یعنی ځینې زره وایي چې پکتیا، پکتیکا، خوست، ننګرهار، کونړ، نورستان کې په دې ولایتونو کې د TTP ټکانې دي او پاکستان افغانستان ته ووایي چې تاسو کاروایی وکړئ او که چېرې تاسو کاروایی نه کوئ نو پاکستان به د دې تنظیمونو خلاف په دغه سیمو کې کاروایی وکړي. په دې کې قندهار هم دی. یقینا چې د افغانستان سره د پاکستان د هوایي حملو هیڅ جواب نشته ځکه چې دلته F-16 دی او JF-17 تندر دی. دغه شان د دې چې کوم انټي ایرکرافټ میزایل دی یا څه داسې نور هتیار چې کوم دي د طالبانو سره نشته. نو یقینا چې افغان طالبان په دې ځای کې د کنفیوژن ښکار شو چې ګنې که پاکستان حملې کوي نو دا به په عالمي سطح باندې نه صرف د افغان طالبانو بدنامي وي بلکې د هغوی په لاس کې چې کوم کارډز دي دا به هم په تیزۍ سره په ختمېدو شي. کتونکو د دې نه مخکې نه د صادق خان د دورې نه مخکې تاسو ته پته وه چې زلمې خلیلزاد افغانستان ته راغی او بیا د هغې وروستو د امریکې انټلیجنس ادارو یو شمېر انټلیجنس ادارو دا راپورټ جاري کړ چې کلدم TTP په افغانستان کې ډېر په تیزۍ سره خورېږي او دا د امریکې د مفاداتو لپاره خطر ده او څه وخت هم د امریکا چیلنج کولی شي، په امریکا حمله کولی شي. نو دا قسمه بیان د امریکې لخوا راغی او بیا د پاکستان د چې کوم مطالباتو د TTP خلاف افغان حکومت ته نو هلته په افغانستان کې یو سوچ پیدا شو چې نه صرف ګاونډي هیوادونو سره بلکې په عالمي سطح باندې هم ځکه چې تاسو وینئ چې د امریکې سره د دوحه لوزنامې د مذاکراتو نه را په دې خوا تر دې تاریخه پورې د امریکې او د افغان طالبانو مذاکرات کیږي. کله مخکې لاړ شي، کله وروسته لاړ شي، مطلب کله کامیاب شي، کله د لږ کامیاب شي، کله زیات کامیاب شي دا مذاکرات، خو بیا هم رابطې موجود وي. نو دا یو ریئلایزیشن په افغان طالبانو کې راغلو ځکه چې سراج الدین حقانی چې کوم کنسرنو یا نور چې کوم جهادي کمانډرانو د هغوی د زنانو د حقوقو، د زنانو د تعلیم او د هغوی د امپاورمنټ باره کې چې کوم پوزیشنو نو هغوی د اعلی قیادت سره مسله وه په دې پوینټ باندې یعنی د حبت الله سره مسله وه او د نورو چې کوم د حبت الله ملګري دي یا د هغه همحیال کسان دي نو په دې باندې د
د افغانستان چې کوم یو منفي ایمیج په دنیا کې روانو نو دی یو ریالایزیشن افغان طالبانو کې شو نو اوس داسې ښکاري چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات په ښه کېدو دي. افغان طالبانو دا ویلي دي چې موږ به د BLA او BLF خلاف چونکې دا زموږ نظریاتي همخیال نه دي، دا زموږ نظریاتي مخالفان دي، یو قسم له زموږ د نظریې او د دوی نظریې ترمنځ څه سمون نشته دی، نو د دې خلاف خو به کاروایي وکړی شي. خو د TTP چې کومه مسله وه په هغې کې افغان طالبان لږ ځان غلی کړی دی او داسې جسچر ورکړي چې ګنې پاکستان دی په بارډرنګ ایریا کې یعنې په سرحدي علاقو کې په خپله کاروایي وکړي، هلته د چیک پوسټونه قایم کړي، هلته د ډرون اپریشنز وکړي او نور چې کوم سرویلنس دی او د دوی خلاف کاروایی دي دا دې ترسره کړي. نو دې نه داسې ښکاري چې د افغان طالبانو دا خاموشي هم په رضامندۍ باندې رضامندۍ مترادف ده. نو داسې کېدلی شي. کتونکو د دې نه علاوه زه به لږ ذکر وکړم چې افغان حکومت یعنی افغانستان عبوري حکومت د ملا ذاکر په مشرۍ کې ملا قیوم ذاکر یو داسې اهم شخصیت دی کوم چې نائب دفاع وزیر دی او داسې ویل کېدل کله چې د امریکې انخلا کېدله نو په هغه وخت کې دا ویل کېدل چې دی به آرمي چیف وي او دا د پاکستان ډیر زیات انټي دی او هغه دی او دغه دی. خو بهرحال آرمي چیف د افغانستان بل څوک مقرر شو دی چې کوم دی نائب دفاع وزیر مقرر شو. د ده په سربراهۍ کې یو کمیټي جوړه کړې شوې ده او دا به د پاکستان سره مذاکرات کوي، په کې بارډر مینجمنټ دی، په کې چې کوم تجارت دی دو طرفه تجارت دی، په کې ټرانزیټ ټریډ دی یعنی ټرانزیټ ټریډ هغې ته وایي چې افغانستان د بل ملک سره د پاکستان په لاره باندې تجارت کوي. نو دا د افغانستان لپاره د ټرانزیټ ټریډ دغه دی. نو بل خوا د مهاجرینو مسله د پاکستان ته وایي چې بھئی د مهاجرینو مسله به موږ څه ناسه پوینټ باندې سارټ آوټ کړو، دا به حل کړو، خو تاسو د TTP خلاف کاروایي وکړئ. نو دغه کمیټي به بارډر مینجمنټ، TTP، تجارت، مهاجرین او د ټولو نه اهم چې کوم دی د ویزې کوم مسایل دي، د ویزې چې کوم اسانتیاګانې دي په دې باندې به خبره کوي. کتونکو څنګه چې ما ویلاګو کې ویلو چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ جوائنٹ کوارډینیشن کونسل اکټ یو کړی شوی دی. ډیر زر به د پاکستان اعلی سطحي وفد د کابل دوره وکړي، وزیر خارجه اسحاق ډار به کابل ته لاړ شي او د هغوی سره به پراپر مذاکرات وکړي او دغه رنګ د هغوی چې کوم سربراهان دي یا مشران دي وزیر خارجه دي هغه به د پاکستان دوره وکړي. نو دا رنګ د دې ترمنځ به په اعلی سطح باندې رابطې نه صرف بحال شي بلکې اعتماد ساده ته به هم فضا برقرار شي. کتونکو د دې نه علاوه زه به لږ خبره وکړم چې پاکستان کې اوسیدونکي ACC کارډ لرونکي افغانانو په مهلت کې صرف یو ورځ پاتې ده یا 2 ورځې پاتې دي. 31 مارچ د دوی لپاره مهلت ورکړی شو. دغه مهلت تقریبا ایکسپایر کېدو باندې او پاکستان ویلي چې ګنې په 1 اپریل باندې به د دې ګروپونو خلاف مطلب چې کوم افغان کډوال دي ACC کارډ لرونکي دي یا الیګل کسان دي د دې خلاف باقاعده کاروایی شروع کړي شي. ځینې وفاقي وزیران وایي چې به کاروایی نشي کېدلی، امیر مقام صاحب دا وایي چې کاروایی نشي کېدلی. هم ته پته ده چې د امیر مقام صاحب په لاس کې هیڅ نشته دی، ټول اختیارات د داخله وزارت سره دی بلکې داخله وزیر سره دی. نو د هغوی دا رایې ده، د هغوی دا خیال دی چې د 1 اپریل باندې به دوی د افغان کډوالو خلاف کاروایی کوي او د دې لپاره په خیبر پښتونخوا کې 2 کیمپونه جوړ کړي شوي دي. په کراچۍ کې یو کیمپ جوړ کړی شوی دی. دا کسان به په دغه هولډینګ کیمپس کې ساتلی شي او د دې وروسته به خپل وطن ته لیږلی شي. کتونکو د پاکستان دا مقصد دی چې څومره هم افغان کډوال دي دوی خپل هیواد ته ستانه شي او پاکستان ته که راځي نو ترو پراپر چینل په ذریعه دې راشي، یعنې پراپر ویزې په ذریعه دې راشي. پاکستان کې که تجارت کوي، که سبق وایي په تعلیمي ادارو کې، که سبق وایي یا نور څه هلې ځلې د هغوی نو هغوی دې په دې طریقه باندې پاکستان ته راشي. همدا د نننۍ ورځ همترین ویلاګ. راتلونکي ویلاګ پورې اجاز یوسفزۍ ته اجازت ورکړئ. د الله په امان.